دا ډلیز قبر د داسې افغانانو دی چې یو ځل په ژوندوني وژل شوي وو، یعنې معتاد وو او ورپسې پاکستان په هوایي بمبار کې ووژل. دا ویډیوګانې د داسې جسدونو د ښخولو کیسې بیانوي چې د پیژندلو وړ نه دي. له غزې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې په یوه هوایي برید کې دومره پراخه ډلییزه وژنه کیږي. دلته بېنومه افغانان ښخیږي. د دغو معتادینو د بیا ښه کېدا لپاره د دوی د کورنیو انتظار پای ته رسېدلی او هدیره د ویرې او بې باورۍ په یوه ګډ تصویر بدله شوې. دلته هره بیله شوې ټوټه د یو انسان د ژوند وروستی نښه ده، خو نوم یې ورڅخه پاتې دی. طالب چارواکو ویلي دي چې ځینې مړي ولایتونو ته لیږدولي او شاوخوا 100 نور د کابل اړوند کورنیو ته سپارل کیږي، خو لسګونه نور په ډلییزو قبرونو کې ښخیږي. پاکستان کابل کې د روږدو د درملنې پر یوه مرکز د 2026 کال بې ساری برید کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دغه برید کې 408 کسان وژل شوي او له 250 څخه ډېر ټپیان دي. یونما بیا تر اوسه د لومړنیو شمیرو په توګه منلي چې 143 کسان وژل شوي او 119 څخه زیات ټپیان دي. خو دا شمیرې د بدلون په حال کې دي، ښایي له دې هم لوړې شي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان او د بشري حقوقو دفتر د خواشینۍ ترڅنګ د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې ملکي کسان او طبي مرکزونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو له مخې ځانګړې ساتنه لري. که چیرې د پیښې ماهیت په همدې ډول د نړیوالو بنسټونو لخوا تایید شي نو دا د جینوا کنوانسیون له مخې د جنګي جنایت تعریف اخلي. د 1949 کال د جینوا کنوانسیونونو له مخې یو شمېر کړنې جنګي جنایت بلل کیږي. د غیر پوځي وګړو وژنه، پر روغتیایي او غیر پوځي ځایونو بریدونه، د ممنوعه وسلو کارول، د ښارونو ورانول او ملکي هدفونو په نښه کول جنګي جنایت دی. لا دې ما په زمزوی سره جوړه ښه کړه، خدایا وا خدایا ما پرېږدې موټر راباندې تېر کړې، وا خدایا. که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې برید یې پر پوځي تاسیساتو کړی، خو لومړني معلومات ښیي چې په نښه شوې سیمه د معتادینو د درملنې مرکز و. دلته یوه پوښتنه راولاړیږي چې افغانستان څنګه کولی شي دا پیښه د جنګي جنایت په توګه په نړیوال کچ ثبت کړي. که څه هم پاکستان د ICC یا نړیوالې محکمې غړی نه دی، بیا هم محکمه د دوو دلایلو له مخې د دې قضیې د څېړلو صلاحیت لري. لومړی دا چې افغانستان د ICC غړی هیواد دی او جرم د افغانستان په خاوره کې شوی دی. دویمه مسله دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کولی شي موضوع نړیوالې محکمې ته راجع کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت دی چې په مستقیمه توګه دا قضیه ثبت کړي. متضرر هیواد کولی شي چې د پلټنې غوښتنه وکړي. د محکمې غړي دولتونه کولی شي چې قضیه وړاندې کړي. د ICC یا نړیوالې محکمې څارنوال هم کولی شي چې د قاضیانو له اجازې وروسته موضوع ثبت کړي. که څه هم طالبان د نړۍ لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، خو د ICC غړیتوب د حکومت په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. د پخواني رسمي حکومت استازي لا هم کولی شي د افغانستان په استازولۍ قضیه ثبت کړي. دریمګړي دولتونه هم کولی شي د ملګرو ملتونو د منشور له مخې اقدام وکړي. بلخوا نړیوال د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او رسنۍ هم کولی شي د قضیې د نړیوال تکثیر، حقوقي فشار او مستند جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر رسنیو سانسور ولګوي. که نړیوال بنسټونه، محکمه او دولتي جوړښتونه لا هم دې مسلې ته رسیدګي ونه کړي نو دا ډلییز قبرونه به د عدالت د غیابت ژوندي اسناد پاتې شي. د هرې بیلې شوې ټوټې تر شا یو ژوند، یو تاریخ، یو کور او یو انتظار پروت دی. دا هغه انتظار دی چې یوازې د خاورو لاندې بند نه دی، دا د عامو وګړو په اروا، حافظه او راتلونکي کې زخم جوړوي. تر هغه وخته چې حقیقت څرګند نشي او عدالت خپل ځای پیدا نه کړي، د دغو ډلییزو قبرونو سړه خاوره به د یوې تراژیدي کیسه کوي. ځکه دلته یوازې جسدونه نه دي ښخ شوي، دلته د یو ملت د باور، درناوي او سولې برخې ښخې شوي دي.